بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو وایو EIGRP. EIGRP دا هم یو راوټینګ پروتوکول دی. موږ تاسو ویلي چې اول ورځ کې راوټینګ پروتوکول موږ سره دوه رقم دي، IGP او EGP. په IGP کې موږ سره درې رقم ته وایي، لینک سټیټ، ډیسټنس ویکټر او هایبرید. نو ډیسټنس ویکټر باندې موږ کار وکړو، موږ کتل لینک سټیټ باندې موږ کار وکړو. نو EIGRP چې دی دا هایبرید دی. څه شی دی؟ هایبرید راوټینګ پروتوکول دی په IGP کې. دا EIGRP سور ته ویل کیږي مخفف د څه شی دا مخکې لدی چې EIGRP راشي یو پروتوکول ول په نوم د IGRP په نوم باندې انټیریور ګیټوی راوټینګ پروتوکول، خالی IGRP ول. نو دا سیسکو د دوی انهانسمنت وکړه، امپروو وکړل دا پروتوکول. سیسکو پروتوکول دی. ها دا صرف کوم پروتوکول دی؟ سیسکو پروتوکول دی. صرف سیسکو پروتوکول دی، یعنی فقط په سیسکو ډیوایسونو کې کار کوي، په بل ډیوایس کې دا پروتوکول کار نه کوي. ها دا مخکې نه چې کوم پروتوکول مونږ ویل دا کولای شي کو هواوی راوټر وي، مثلا کېدلی شي فرض مثلا ډیلینک وي، سکایلینک وي، بلې کمپنۍ راوټر اوسیږي، HP اوسیږي، مثلا نور کمپنۍ اوسیږي، یا کنفیګر کېږي ورباندې. ښه دا پروتوکولونه. خو EIGRP چې دی دا داسې پروتوکول دی چې صرف په سیسکو ډیوایس کې دا امپلیمنټ کېدلی شي. اوس دلته EIGRP انهانسډ انټیریور ګیټوی راوټینګ پروتوکول. څه شي؟ انهانسډ انټیریور ګیټوی راوټینګ پروتوکول. IGRP اوس د سیسکو په ایگزام کې انکلود نه دی، نشته دا IGRP پروتوکول. داغه په ځای باندې کم هغه راغلی دی EIGRP دی، انهانسډ انټیریور ګیټوی راوټینګ پروتوکول. سیسکو پراپرایټری یعنی مالکیت د سیسکو ده. دا پروتوکول د چا دی؟ دا د سیسکو دی. سکسیسر اف IGRP د IGRP په مخکخ دی، یعنی د IGRP په ځای باندې دا راغلی دی. او هایبرید راوټینګ پروتوکول دی. کوم رقم ته راوټینګ پروتوکول دی؟ هایبرید. یعنی په EIGRP کې هغه دواړه خاصیتونه شته ده، هم ډیسټنس ویکټر خاصیتونه شته ده پکې، او هم د لینک سټیټ خاصیتونه شته ده پکې. ډېر ښه پروتوکول دی. دا ټولو نه ښه او بهترین پروتوکول چې دی چې په راوټینګ پروتوکول کې، په انټیریور ګیټوی راوټینګ پروتوکول کې هغه EIGRP دی. خو یو مشکل لري، هغه دا ده چې سیسکو پراپرایټری ده، یعنی صرف په سیسکو ډیوایس کې امپلیمنټ کېدلی شي. اوس EIGRP میټریک چې یوز کوي، نو EIGRP بینډویث اس میټریک یوز کوي، ډیلی از میټریک یوز کوي، لوډ د میټریک په صفت یوز کوي، او لینک ریلایبিলিټي. ملټیپل میټریکس لري. دا څه شی لري؟ ملټیپل میټریکس لري. بینډویث، ډیلی، لوډ او لینک ریلایبিলিټي. اوس دې باندې خبرې کوو چې دا څه شی دي. په دې ځای کې دغه بینډویث خو پوهیږئ کنه، بینډویث د دوی د میټریک په صفت یوز کوي. نو اول نه دغه د خطونه چې د دې لاندې موږ راوړي سور خط، د دې نه مطلب څه شی ده چې اول موږ دا ټول په یو وخت کې دا نه استعمالوي. ښه لوډ، ریلایبل، لینک ریلایبিলিټي، لوډ، ډیلی، بینډویث، دا اول دوی بینډویث او ډیلی بای ډیفالت دوی د څه په صفت باندې یوز کوي؟ دا خپله دا د راوټینګ میټریک په صفت یوز کیږي، د EIGRP میټریکس دی. کولی شو موږ دا نیټورک ایڈمنسټریټر یا هغه کس چې هغه کنفیګریشن کوي یا دا مخته وړي، هغه کولی شي لوډ یا لینک ریلایبিলিټي هم د هغه څه میټریکس وکړي، انتخاب کړي. خو د اول نه څه شي د زیات پرایورټي، اول صلاحیت د چا ده؟ د بینډویث په تر باندې دوی څه کوي؟ دا میټریک یا هغه یې څه کوي کار. او د EIGRP هغه څه شي د الګوریدم. کم الګوریدم مونږ او تاسو په SPF کې یوز کوو، مونږ او تاسو نه یوز کوو SPF د خپل ځانه. کم الګوریدم مو دا غنو SPF یا ډایاسټرا الګوریدم. او EIGRP چې کم الګوریدم یوز کوي، د هغه الګوریدم نوم څه شي ده؟ ډیفیوزینګ اپډیټ الګوریدم یا ډوال الګوریدم. کم الګوریدم د EIGRP الګوریدم نوم څه شي ده؟ ډوال الګوریدم. determine the most efficient least cost route to a destination. نو دغه الګوریدم یوز کوي د ډوال الګوریدم. د دې په ذریعه سره لویست کاست یا پایترین قیمت چې د هغه انتخابي او دغه په واسطه باندې دوی څه کار کوي؟ بیسټ پاث یا ډیسټینیشن انتخابي. او دلته EIGRP packet delivery is handling using packet چلیږي دی EIGRP دا هندل کوي. ها دا څه کوي؟ هندلینګ کوي. د دې کم پروتوکول دی؟ RTP په نوم پروتوکول دی. ها کم پروتوکول یوز کوي؟ RTP. EIGRP کې دا پیکټ هندلینګ د لپاره بل پروتوکول یوز کیږي چې داغه پروتوکول نوم څه شي ده؟ RTP ریلایبل ترانسپورت پروتوکول. reliable multicast on the multicast address 224.0.0.10. نو دا هغه RTP پروتوکول دی چې دا هندلینګ کوي. دا نه پریدي چې پاکټ ځای شي، کنه زم بس نه بس،
خو ضایع کېدل یا د دې خرابېدل نه کېږي. هینډل د پاکټ چې د RTP پروتوکول ریلایبل. نو EIGRP ته چې د پاکټ وسپاره نو 100% مطمئن اوسېږي چې دا به دغه پاکټ څه کوي سینډ کوي په خپل ځای پورې دا رسوي. ځکه چې د کوم پروتوکول په تور باندې دا یوز کوي RTP پروتوکول دی ریلایبل ترانسپورټ پروتوکول دی. ریلایبل ملټیکاسټ ان د په دې ادرس باندې دوی ملټیکاسټینګ کوي. EIGRP هم څه کار کوي ملټیکاسټینګ کوي 224.0.0.10 په دې ادرس باندې. EIGRP protocol used IP protocol number 88 classless routing protocol هم سپورټ لري او VLSM سپورټ هم لري. نو یعنی دلته چې موږ تاسو کله کنفیګریشن کوو نیټورک معرفي کوو نو په هغه ځای کې به موږ ماسک ورته 100% څه کوو ډیفاین کوو. EIGRP benefits or features د EIGRP فائدې او یا خصوصیات څه شي دي څه فائدہ لري ولې EIGRP موږ یوز کوو. سمپلیسټي کنفیګریشن د دې ډیر ساده ده په ډیر ساده شکل سره کولای شي تاسو دا امپلیمنٹ کړئ. بیک اپ راوټ څه شي ده بیک اپ راوټ دا ځان سره ساتي. په بعضو خبرو باندې موږ ډسکشن دلته نه کوو په CCNA لیول کې بیک فقط راځو وایو چې دغه موضوعات دي د دې دلته امپلیمنټیشن او عمومي فائدې چې د ډیفرنس باندې د پوه شو پریکټیکل د دې هغه استعمال کوو. نو سمپلیسټي یو دا ده چې دا نسبت د نورو پروتوکولونو نه د دې کنفیګریشن څه شي ده راحت نه ده ډیر اسانه ده سمپل د دې کنفیګریشن کیږي. بل بیک اپ راوټ ځان سره ساتي د دوی څه ځان سره ساتي بیک اپ راوټ. بیک اپ راوټ څه معنا بیک اپ راوټ اوس ګوره موږ تاسو ویلې کچېره موږ سره داسې یو نیټورک وي ها دا یو شکل راخلو جوړو دا موږ سره دا یو راوټر دا څه شی ده دا بل ده دا بل ده دا بل ده او دا هم بل ده. اوس دا په دې شکل سره د دوی کنیکشن وجود لري دا دې سره کنیکټ ده دا له دې سره کنیکټ ده دا له دې سره کنیکټ ده او دا هم له دې سره کنیکټ ده او دا له دې سره کنیکټ ده. دا څه کنیکشن ولرو تاسو پروتوکول کنفیګریشن دی ولیدل کله ونه لیدل ومه لیدل د څه کنیکشن د کله جوړ کړی ده چې ملټیپل لارې ولري دا جوړ ده دا کنیکشن دا ټاپالوژي جوړه کړه. بیا عملا نو ګوره راشه دغه لینک ډاون کړه کدا لینک سو شي دا لینک موږ سره سو شو ډاون شو نو بیا به څه کار کوي د ځان سره بیک اپ راوټ ساتي دغه راوټر بل لاره یو دانه بل لاره د اس بیک اپ راوټ دی ساتي یعنی کچیرې دا نه وي ټمپرری دا ډاون شو الته انتظار باسي ورته کنه 240 سکند او تر څو دا وشي دا کارونه وشي دلته د بیک اپ راوټ ځان سره ساتي ډایرکټ مستقیم په دې بل لاره د څه کار کوي EIGRP فارورډینګ کوي چې بیک اپ راوټینګ سبب د دې کیږي چې کنورجنس تیز وشي څه کیږي کنورجنس تیز کیږي. کنورجنس باندې موږ خبرې کړې ولې کله چې د ټولو راوټینګ ټیبل څه شي یو قسم ته شي نو دا کچېره دا لینک ډاون شو په مثلا ریپ پروتوکول دی په هغه ځای کې دا لینک ډاون شو 100 سکند موږ تاسو ویل چې د اخیری انتظار ورته باسي فلش ټایمر 100 سکند ده 240 سکند 240 سکند پورې دا کنورجنس نه کیږي پاتې ده کنه ځکه چې دې تم تر څو پورې دایم انتظار باسي دا چې کله 240 سکند تیر شول دا غنه وروسته بیا د سره نه دا معلومات سره لیږي ورا لیږي دا اپډیټ کوي بل لاره به ډېر پرسنټ کې پیدا کیږي. نو په سبب د دې دا چې دا بیک اپ راوټ ځان سره ساتي مستقیم ډایرکټ چې کوم بل لاره وي هغه ځان سره یې بیک اپ راوټ حسابي او د دې سبب کیږي چې کنورجنس تیز وشي. هر راوټر چې دا ځان سره په نیټورک کې هر راوټر ځان سره یو بیک اپ راوټ دا وجود لري او چې بیک اپ راوټ مونږ ویلي چې سبب د دې څه کیږي فاست کنورجنس کیږي. بل په سمرایزیشن باندې موږ خبرې نه کوو چې راوټ سمرایزیشن څه شی ده او څه شی نه ده خو فعلا دا وایي چې د دې فایده دا ده چې راوټ سمرایزیشن هم په EIGRP کې اجرا کیږي نو ځکه دا څه شی ده دا فایده ده. لوډ بیلانسینګ ان ایکوال کاست دلته خبره دا ده چې لوډ بیلانسینګ دلته پکېږي ټول نه مهمه خبره دا ده چې څه پکې کیږي لوډ بیلانسینګ په معنا خو پوهیږي کنه یا ان ایکوال کاست د دې هدف څه شو ښه لوډ بیلانسینګ یعنی توازن د بیلانس سات د لوډ یا د فشار توازن ساتي ان ایکوال کاست باندې د ډیلیوري کوي ښه اوس ګوره په دې ځای کې موږ ویل چې د نیټورک ته سولاري وجود لري دغه نیټورک چې دا راوټر د راوټر ته دام ډیټا لیږي او فرض مثلا یا یو بل کار وکړو دې ځای ته اوس په سیم ټایم کې ښه دا لاره تللې ده دا لاره وجود لري کاست څه شی ده کم ده نو د ډایرکټ راځي په دې لاره باندې ډیټا فارورډ کوي خو ملټیپل پیکټس راځي په دې وخت کې نو دای کچېره دا ډیر پیکټس په دې لاره باندې دای په یو ټایم کې اچي په دې باندې لوډ راځي کله نه راځي په دې لاره راځي نو دای بیا دلته کاست نه ګوري چې د دې کم د چې دا په دې وکی بل لار په دې خاطر نه چې بیلانس د لوډ وساتي په دې لاره باندې پیکټ ساتي
لوډ بیلانسینګ ای آی جی آر پی کې صورت نیسي ښه که ملټیپل ویز وجود ولري نو دا څه کار پکې کوي لوډ بیلانسینګ کوي یعنی ان ایکول کاست انتخابي مساوي کاست نه یعنی مثلا په دې باندې دا په دې شکل باندې نو چې 8 جی بی په دې باندې ډیټا روانه تل مثلا د ته پته ولګي چې دا پاکټ زیات نه نو دا په دې بل لار باندې پاکټ فارورډ کوي نو هغه لار کې بیلانسینګ یا توازن ساتي بل سپورټ ملټیپل پروتوکولز او بل خوبی دا ده چې دا ملټیپل پروتوکول سپورټ لري د دې ملټیپل پروتوکول سپورټ نه مطلب څه شي کولای شي مدثر ماته وایي ای آی جی آر پی ملټیپل پروتوکول سپورټ کوي مختلف پروتوکولونه لکه فرض مثال لکه د اوس موټیف آر ټي پی نه هغه هدف نه ده هغه قصه نه ده مطلب دا نو استاد په نظر څنګه هم د سپیس کارت نه استل کیږي هم د ریت کارت نه خپل د ملټیپل پروتوکول سپورټ لري ګوره سپورټ ملټیپل پروتوکولز دا هم د سپیس راوټر کې بل پروتوکول کنفیګر وی بل ټول تاګه لګي نه دا خبره ده ډیفرنٹ پروتوکولز په یو نیټورک کې نه اوس بیخي لري ته دی ښه مونږ اول نو ویل پروتوکول څو رقم ته دي کم انټیریور ګیټوی راوټینګ نه نه عموما پروتوکول څو رقم ته دي مونږ چې په راوټینګ کې یوز کوو کمیونیکیشن کې څو رقم ته انټرنیټ ورکینګ کې چې پروتوکول یوز کیږي څو رقم ته پروتوکول نه 2 رقم नेट इंटरनेट वर्किंग के 100 किस्म का प्रोटोकॉल यूज कीजिए 2 किस्म था मंगो एली वर्गोरदाम याद वस्तली दी राउटेड प्रोटोकॉल दी आओ बल से दी राउटिंग प्रोटोकॉल दी तो वेरी उतना या राउटेड प्रोटोकॉल दी आओ बल से दी राउटिंग प्रोटोकॉल दा राउटिंग प्रोटोकॉल वजीफती शेदा دا ما ته وای مدثر راوټینګ پروتوکول څه وظیفه لري هغه پروتوکولونه دي چې د پروتوکول په اساس د راوټینګ کیږي یعنی هدف لګي واضح کوی نشو مثلا کوم پروتوکولونه چې کنفیګر دي د راوټینګ پروتوکول اصلي هدف څه شي دا ولې موږ راوټینګ پروتوکول کنفیګر کوو وظیفه دي شي دا راوټینګ پروتوکول اوس دا د ختمېدو کیو لګي درې پروتوکول باندې کار وکړو راوټینګ پروتوکول څه وظیفه لري پروتوکول خو هغه د استاد زه خیر ته هغه بس نه ساتري امیر جان اوس ګوره دا ولې توافق د استاد مثلا بس راځو پرې دا وای راوټینګ پروتوکول وظیفه څه شي ده د بیسټ پات پیدا کول د څه شي د بیسټ پات پیدا کول د بهترین لارې چې کوم لارې وجود لري دا لارې څوک پیدا کوي راوټینګ پروتوکول پیدا کوي کنه او د هغو لارو نه انتخاب کول د بیسټ پات سلیکشن کول دا د سشي وظیفه ده د راوټینګ پروتوکول وظیفه ده چې دا پیدا کی چې کوم لارې وجود لري او دا غوي ایڈورټایز کول نشر کول د نور ول دا وظیفه د راوټینګ پروتوکول ده راوټینګ پروتوکول ډیټا لیږي یو ځای نه بل ځای ته نه لیږي نو راوټینګ پروتوکول به بیسټ پات سلیکټ کوي ها راوټینګ پروتوکول څه کار کوي بیسټ پات هغه سلیکټ کوي ها څه شي سلیکټ کوي بیسټ پات چې دا پیدا کی هغه نشر کی نور ته وکي راوټینګ پروتوکول په خپل نشي کولای چې سو کی ډیټا ولېږي پاکټ ډیلیوري چې ډیټا ټرانسفرینګ د لپاره څه وظیفه ده راوټډ پروتوکول دا دي چې دا بیا دا ډیټا یو ځای نه بل ځای ته لیږي ورالېږي دا راوټډ پروتوکول په تر باندې څه کیږي یو راوټډ پروتوکول نوم واخله راوټډ پروتوکول یو پروتوکول نوم واخله دا ګوره دا مهم موضوع ده چې په دې پوینه اوسېږي بیا مشکل کیږي آی پی انټرنیټ پروتوکول آی پی وظیفه څه شي ده یو ځای نه بل ځای ته د ډیټا لیږل کمیونیکیشن پیژند کول دا کارونه آی پی یو ځای نه بل ځای ته ډیټا لیږي کنه آی پی راوټډ پروتوکول ده او راوټینګ پروتوکول لکه ای آی جی آر پی او اس پی اف او ریپ دا چې دا موږ سره راوټینګ پروتوکول دي اوس موږ چې نتورک کنفیګر کوو راوټینګ پروتوکول او اس پی اف کنفیګر کوو آی پی ورکوو کنه ورکوو آی پی کنه ور سره اوسېږي او اس پی اف پتا نه باندې نشي کولای چې دا ولېږي د کوم پروتوکول یوز کوي ځان سره آی پی او اس پی اف ته دا ګوره تاسو چې مثلا یو کار کوي لکه ترانسپورټیشن کمپنی چې ولري دا راوټینګ پروتوکول دا وظیفه لري چې هغه بیس پات او دا شی نور ته انتخاب کی او راوټینګ پروتوکول دا د فرض مثلا چې نفر ته مستقیم ورکه بس والا یو ډیر روانه یي چې مثلا دې ځای نه ویسي راوټینګ پروتوکول دا غته لار انتخاب کړه پاکټ یو کړل فريمونه یو کړل ورته ویل چې دا سي او نو راوټر پروتوکول هغه وړي په مغلاره باندې ډیټا انتقالي نو اوس په دې ځای کې راوټینګ پروتوکول کې او اس پی اف په سمانه کار کوي کم راوټډ پروتوکول ځان سره یوز کوي آی پی یا ریپ کم راوټډ پروتوکول ځان سره یوز کوي آی پی یوز کوي
اوس په دې ځای کې موږ سره تنا راوټر پروتوکول آی پی نه دي نوول آی پی ایکس دا ښه زیراکس نتورک سیستم شته ده اپل ټاک شته ده ښه نو راوټر پروتوکول نور ډېر هم زیات دي دا آی پی نه لکه مثلا دا نور پروتوکول دي نو دغه ای آی جی آر پی چې ده تنا په آی پی باندې کمیونیکیشن نه کوي کولی شي بینیان زیراکس اپل ټاک نور راوټر پروتوکول هم د ځان سره څه وکړي استعمالولی شي ښه په نورو نیټورکونو کې لکه اپل نیټورک ده ښه اپل نیټورک صرف د اپل ډیوایسونو نیټورک ده هغوی څه یوز کوي کم راوټر پروتوکول یوز کوي د هغوی آی پی شاید یوز نه کوي هغه څه یوز کوي اپل ټاک استعمالوي څه استعمالوي اپل ټاک هغه جدا پروتوکول دی نو دغه هدف زموږ د دې دا ده چې سپورټ ملټیپل پروتوکولز یعنی ای آی جی آر پی چې ده نور پروتوکولونه چې سپورټ کوي ملټیپل هغه ځان سره لري پوه شوې که نه شوې باندې بل ای آی جی آر پی ټیبل په ای آی جی آر پی کې څو رقم ته ټیبل دي نیبر ټیبل ټاپالوجي ټیبل او راوټینګ ټیبل پکې ده نیبر ټیبل پکې ده ټاپالوجي ټیبل پکې ده راوټینګ ټیبل شته ده پکې ښه په ای آی جی آر پی پروتوکول کې ای آی جی آر پی ورکینګ نیبر ډسکوري ای آی جی آر پی څه کار کوي ښه دا هم اول نیبر ځان ته ډسکور کوي ډسکور خو پوهېږئ سرچینګ نو اول دوی څه کار کوي سرچینګ کوي دی چې نیبر ځان ته پیدا کړي هیلو میسج ایوری 5 سیکنډ هر 15 ثانیې بعد په دغه ملټي کاسټ آی پی اډرس باندې دی څه کوي میسج لیږي مخکې به ملټي کاسټ وکړو کنه چې 224.0.0.10 په دې اډرس ملټي کاسټ اډرس باندې دا هیلو میسج لیږي څونه وخت بعد 15 ثانیې بعد نو د دې د ویریفیکیشن لپاره چې اسانه ورده ځان سره یو څوک ایکسپټ کړي هغه څه شي دي پاس د اتنټیکیشن پروسس اف یوزډ اتنټیکیشن د کې یوز کړي اتنټیکیشن باید پاس کی پرونو اتنټیکیشن امانه په اس پی اف کې وکړه کا اتنټیکیشن هم ډیفرنٹ وسی کې په ای جی آر پی کې دا کار نه کوي سیم اټونومیو سیستم نمبر ای آی جی آر پی کې باید چې ته کنفیګر کړي دوی باید په سیم اټونومیو سیستم کې وسیږي په څه کې وسیږي سیم اټونومیو سیستم کې وسیږي ډیفرنٹ اټونومیو سیستم والا سره نشي کولای دی نیبر ریلیشنشپ کریټ کړي ای آی جی آر پی کې ویلیو مست میچ د دوی کې ویلیو باید څه شی وسیږي یو شی دا چې کې ویلیو څه شی دی موږ په سیسینې کې په دې خبرې نه کوو خو هدف دا ده چې کې ویلیو باید دغه هغه پارامیټرز دي چې د نیبر ریلیشنشپ لپاره د دوی باید څه وسیږي سیم وسیږي یو شی وسیږي که چیرې دغه څه ورته وایي پارامیټرز یا دا ویریبلز دا ډیفرنٹ ول نو بیا دوی ترمنځ نیبر ریلیشنشپ نه جوړیږي کې ویلیو مونږ او تاسو مخکې یو خبره وکړله چې څه شی کوو تشریح کوو نه چې کې ویلیو شي ځکه دې کې ډېر غټ باس پروت ده ښه کې ویلیو کې ویلیو اوس مونږ ویلې چې د راوټر ای آی جی آر پی ملټیپل څه ځان سره یوز کوي ملټیپل میټریک یوز کوي لکه بینډویت لوډ ډیلی ریلایبلټي ایم ټي او هر یو میټریک ځان ته یو کې ویلیو لري هر یو میټریک ځان ته څه لري کې ویلیو لري چې دا بینډویت کې ویلیو څو ده یو د لوډ کې ویلیو څو ده 2 د ډیلی کې ویلیو څو ده 3 دا کې ریلایبلټي کې ویلیو څو ده 4 ایم ټي او کې ویلیو څو ده 15 یعنی یو راوټر باندې چې ای آی جی آر پی کنفیګر دی کدا هغه میټریک بینډویت وي او د بل ډیلی وي نو بیا دوی دواړه اسانه بر ریلیشنشپ نشي کریټ کولای کې ویلیو باید د دوی څه وسیږي سیم وسیږي K1 is equal to K3 is equal to K1 دا سمانا شو ها یو او K2 is equal to K4 is equal to K5 is equal to 0 بټویټ استاد بعد دی ډیلی سره مساوي نه مخکې ګوره ما تا ته یو خبره وکړله چې بای ډیفالټ اول نه کم وي بینډویت او ډیلی دا وي نو د دوی کې ویلیو بای ډیفالټ څو ده یو کې ویلیو که یو نو یو په دې معنی چې دوی څه ځان سره یوز کوي بینډویت او ډیلی اسیمیټریک یوز کوي ښه او د K2 K4 او د K5 ویلیو څه شی ده 0 بای ډیفالټ دا 0 وي او بای ډیفالټ د دې څه شی 1 وي که K ویلیو 1 و د کم میټریکس نو په دې معنی چې دا میټریک ان د په دې میټریک باندې ای آی جی آر پی څه کوي کار کوي که دا کم میټریک کې ویلیو څو ولا 0 و نو پوه شئ چې دا میټریک فعلا کرنټلی نه یوز کوي ښه نو دا مونږ سره دا ښیي ورسېدې که نه په سمه سره ما درته چې زیات نه شي کوو فقط هغه هدف ته نه اخلو چې د دوی دا کې ویلیو ولې باید سیم اوسېږي ځکه چې دا د دوی څه شي دي میټریکس دپاره یوز کېږي نو دا K4 که د کم ډیلی K3 که 0 وله که K5 K4 0 K5 0 نو دا په دې معنی چې دا اسیمیټریک فعلا نه یوز کوي او د کم میټریک چې K1 یو نو په دې معنی چې یو د فعلا د دې میټریک په صفت یوز کوي
ټاپالوجي ایکسچینج نو موږ تاسو ویل چې اول د نیبر ډیسکوري کوي ها هلو میسج لیږي هلو میسج چې کله ولې ځان سره ک څه پیدا ک نیبر پیدا ک دا میسجونه دا شین دا ویریبل د دوی ټول سیم وو نو داغه نه وروسته دوی څه کار کوي ټاپالوجي ایکسچینج کوي ها الته خو او اس پی اف ډیر غټ سټرکچر درلوده دوی څه کار کوي ای آی جی آر پی اپډیټ میسج لیږي څه کوي اپډیټ میسج لیږي نو ای آی جی آر پی اپډیټ میسج هم پارشل میسج کېدلی شي اوسیږي او هم فول اپډیټ نو اول ځل لپاره د څه کار کوي فول اپډیټ لیږي دا څه کار کوي پارشل اوس د دې مطلب چې دوی باندې اوس پوه کوو نو دا دغه ای آی جی آر پی اپډیټ میسج لیږي هم پارشل او هم فول وي ټاپالوجي ایکسچینج ملټیکاسټ آی پی ایڈریس 224.0.0.10 ملټیپل راوټرز یعنی موږ ویل چې دا په 240.0.0.10 په دې اډرس باندې دا څه کوي پیکټ لیږي چې دا د هر ای آی جی آر پی کنفیګر شوی راوټر اډرس نه ملټیکاسټ اډرس نه اوس د ای راځي په دې اډرس باندې لیږي چې څونه کنفیګر شوی راوټر وي د سره د ټولو ته څه کوي میسج لیږي ها د هغه ته میسج پاس کوي او د اول ځل نو دا خو به فول اپډیټ لیږي ها چې تر څو پورې ځکه دا خو نو ورکنه شوی دا فول اپډیټ لیږي اوس په دې ځای کې دا کار وشو کلم دی بیا اپډیټ نه لیږي که یو بل بیا د اپډیټ نه لیږي ها هغه نور خو مونږ ویل سرویس سکند بعد اپډیټ میسج لیږي د نور دی وکړه لارې په یاد دي د بیا کله هم اپډیټ نه لیږي د دې اپډیټ چې دی دا ټریګر دی ها یعنی پارشل اپډیټ په دې معنی یو نو راوټر راغی اډ شو د بیا ټول راوټینګ ټیبل د تنه را لیږي څه کار کوي فقط هغه نو راوټر چې راغلی د هغه میسج ته لیږي پارشل اپډیټ نه مطلب دا ده او که یو راوټر ډاون شو صرف دا ډاون شوی دی د تلیږي چې دا راوټر د انټری د نور کار نه کوي لوډ کمیږي ډیر زیات نو ځکه موږ تاسو سره چې دا په دا ای آی جی آر پی ډیر ښه او بهترین پروتوکول دی خو موږ ویل چې یو خبره پکې ده چې هغه څه شی ده خاص په سیسکو په ډیوایسز باندې کنفیګر کیږي اوس ټاپالوجي ایکسچینج کوي نو په دې خو مې چې ملټیکاسټ اډرس باندې دا لیږي نو دې کې ځکه ډېرې خبرې نه کوم چې په ریپ کې موږ پوره دې باندې ډسکشن کړی ده په اس پی اف کې په دې پوه شوي چې دا ولې لیږي څه خبره ده پکې نو که کنفیګر کوئ د کنفیګریشن طریقه د ای آی جی آر پی څنګه ده ډېر ساده انیبل کنفیګر ټرمینل راوټر ای آی جی آر پی دلته څه لیکو 10 دا 10 څه شی ده نه دلته اټونامي سیستم نمبر ده په ای آی جی آر پی کې چې دا پروسس آی ډي نشته اټونامي سیستم نمبر ستا نیټورک په کوم اټونامي سیستم کې ده دا هغه نمبر به ورته لګي ها دا اټونامي سیستم نمبر غواړي دلته د دې نه وروسته نیټورک څه شی نیټورک او نیټورک نه وروسته وایلډ کارت ماسک څه شی وایلډ کارت ماسک وته ها نه ایریا نشته دلته په ای آی جی آر پی کې ایریا نشته ده ها دا یوز کی او بل خبر چې موږ تاسو دلته ګوره کړې ولا په دې ځای کې ښه دلته ویلی ورکنه چې څه شی دی کلاسلیس راوټینګ دی یعنی دلته به ماسک ورته څه کوو ورکوو نو ځکه موږ تاسو راځو چې کله راځو دا په دې ځای کې ماسک ورکوو بس خلاص نیټورک معرفي شو نو ډېر اسانه سره کولی شو موږ تاسو دا کنفیګر کړو که عملاً وګورو موږ تاسو څنګه کولی شو ای آی جی آر پی کنفیګر کړو راځو کمپیوټر ته موږ سره په دلته خو نشته که نه دې ځای دا ټاپالوجي لرو چې دلته کم څه شی کنفیګر دی ریپ دا به زه سیواس کوم چې ریپ هم پاتې شي ریپ بلري کو ریپ نه سوري او اس پی اف دی کنه او دا شکل به انتخاب کو دا به ډیلیټ کو دا به ورسته ډیلیټ کوي ورې سیواس کو دا بیرته دوباره سیواس کو د س په نوم باندې د ای آی جی آر پی په نوم باندې دا اوس یو ټاپالوجي لرو چې په دې ځای کې تیار څه شی کنفیګر شوی دی ها دا ای آی جی آر پی او اس پی اف کنفیګر دی مونږ غواړو چې او اس پی اف لدې راوټرونو نه څه وکړو ختم کو او ای آی جی آر پی کنفیګر کو راځو راوټر ته سی ال آی موډ ته انیبل او لیکو چې څه شی کنفیګر ټرمینل نو راوټر او اس پی اف 10 ها نو هلته ځکه آپشن ته راغی نو راوټر او اس پی اف 10 ده که نه پروسس آی ډي که نه ځکه چې بیا که ختم نه شي بیا خیر عمل د به ډایرکټ وګورو آر یو نو وروسته به لیکو چې څه شی شو آی پی پروټوکولز وکړه چې کنفرم شي شو آی پی پروټوکولز ختم شو صحیح ده دې راوټر کې او اس پی اف کنفیګر دی ختموي سی ال آی موډ ته راځو انیبل کنفیګر ټرمینل او چې شی نو راوټر او اس پی اف دلته لکه چې 50 وای او بیا هم خیر ټن دواړه بدري نو راوټر او اس پی اف څه شی آی نه ډاون شو صحیح ده 50 نو او کراشه وزري وګوره شو آی پی پروتوکولز ها شته ده انټنده
نو کنفیګر ټرمینل نو راوټر OSPF 10 ختم شو دا هم لکه چې 50 کنفیګر کړی کنه و دلته خیر وایي enable show IP protocols څه شي دي 10 دا نو کنفیګر ټرمینل نو راوټر OSPF 10 دا ختم او راځو بل موضوع ته چې دلته په خبرې کوو څه شي دي دا نه ختم سیلای مرترازو enable show IP protocols دلته ټینګه نو کنفیګر نو راوټر هغه یو کې 500 څنګه وشي دي نو راوټر OSPF 10 ختم شو کنه اوس دا یو د بل سره کمیونیکیشن نه کوي دا به ختم کو او دا به ختم ځکه دلته ایریا موږ سره نشته ده اټونومیک سیستم ده دلته ایریا نشته ده اوس موږ کو غواړو دې ځای نه دا کمپیوټر پینګ کو ډیسکټاپ IP کنفیګریشن 3.1.2 ډیسکټاپ ته راځم کمانډ پرامپټ پینګ 992.168.3.1.2 ریپلای راځي چې نشته ده ځکه راوټینګ په دې کې وجود نه لري نه ده شوی نو موږ راځو دلته غواړو چې په نور په دې راوټر کې EIGRP کنفیګر کو دلته او دلته هم او دلته نو راځو دلته سیلای موټا کنفیګر ټرمینل راوټر EIGRP سوم اټونومی سیستم نوم کې دی ورکه اټونومی سیستم نمبر 50 RMGB نیټورک ورته ډیفاین کنیکټډ اپ نو د اوس به وګورم دا د موږ سره وکنه دا کم یو سړی نه دی دا څه ها شو IP راوټر دا لیکو شیموکا شو IP راوټر ها اوس کنفیګر ټرمینل راوټر EIGRP یو دانه اټونومی سیستم نمبر اخو پیژنې نور سره اټونومی سیستم نمبر کې نور طریقه ما 500 او نیټورک ته معرفي کړه last.0.0 او .0 ماسک 0.255.255 او .255 اړشو نیټورک ډیر اسانه ګورم یو 99.168.1.0 او ماسک 0.0.255 کوم ځای خو نه دی کنه نه صحیح شو دلته EIGRP کنفیګر شو ها راځه دلته enable تراشه او show IP راوټو کا کنفیګر ټرمینل چی شه راوټر EIGRP او 50 سیم اټونومی سیستم دی باید دلته داته نشي کولای چې 10 کې او 50 کې او نو دا باید سیمي چینج کېدل خو دا دلته چینجبل نه ده نیټورک 10.0.0.0 ماسک 0.255.255 او .255 هم ده او دا ګورئ نیو ایمرجنسي اړ شو سره خانه بری کریټ بل نیټورک شل لګا نه نیټورک shell.0.0.0 ماس 0.255.255 او .255 بل نیمټ کا یو سره 2.0 دا نیټورک یو سره 2.1.1.2.0 صحیح ده کنه او .255 دا مټ شو اوس راشه په دې بل راوټر کې دلته کنفیګریشن وکړه شو IP راوټ کنفیګر ټرمینل نیټورک ها راوټر EIGRP 50 نیټورک ورته معرفي کوو چې نیټورک موږ سره سودي یو سره 2.14.0.0 ماسک دی 0.0 همداسې ده .255.255 او بل نیټورک چې دا نیټورک یو سره 2.1.1.0 ماسک 0.0.255 دام اډ شو ګوره نه ګوره ډېر زر اډ شو ها 15 سکند د دې ټایم ډېر کم ټایم خالي دی او دلته راځو په دې ځای کې او پاتې شو دا همدا راوټر ده کنه اخري شو IP راوټ دا ولیکم کنفیګر ټرمینل نور تلې کو چې څه شي راوټر EIGRP او 50 نیټورک shell.0.0.0 ماسک 0.255.255 او اډ ګورم دا مټ شو نه بره نیټورک
نیټورک 192.168.3.0 ده کنه او ماسک دی 0.0.0.250 اوس وګوره نو ټول کمپیوټرونه د یو بل مسکه کمیونیکیشن کولای شي مخکې موږ راتللو دا پینګ کا ډیسټینیشن هوس انریچبل دا ځل ګورو دا پینګ کوو دا ځل به دوی کولی شي کمیونیکیشن وکړي نو دا ده چې EIGRP څه شی ده او څنګه کولی شو EIGRP موږ تاسې نیټورک کې کنفیګر کړو راتلونکې ورځ به بیا انشاءالله په نورو موضوعاتو سره خبرې کوو